د درود بل په لبا د حدیث کې ذکر ده چې کفایت الهموم د درود په وجه باندې د انسان غمونه ختميږي، د انسان مقصدونه پوره کیږي، او مغفرت الذنوب درود چې په دې باندې د انسان ګناهونه معاف کیږي. حدیث کې راغلی په روایت د ابي بن كعب چې دا یو بهترین صحابي دی، د قرآن قاری دی، د صحابو استاد دی، د اکثر صحابو دی باره کې راغلی وي شپه موږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره په مجلس کې ناسو، وای تر دې پورې ناسو چې دا شپه د شپې 3 مې وتله. وای نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې یا ایها الناس اذكروا الله، ای خلکو د الله ذکر کوئ، الله یادوئ. او به ویلي چې جاءت الراجفه، هغه زړونه لړزونکي آفت ګوره راغی، نږدې راغی، منه د اسرافیل علیه السلام شپېلۍ دا ګوره نږدې راغلی، قیامت ګوره نږدې راغلی دی. او تتبعها الرادفه، په هغې پسې به بله شپېلۍ ورپسې شي. او به نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې جاء الموت، ای زما ملګرو مرګ راغی، او جاء الموت بما فيه، مرګ چې کومې سختۍ دی ور هغه راغلی او ډېرې نږدې راغلی. نبی صلی الله علیه وسلم چې دا خبره وکړه صحابه ویرېده. یو صحابي پاسېده ویل چې یا رسول الله زما خو نور نیک عملونه نشته دی، خو لیکن یو عمل مې دی. وایي کوم عمل مې دی؟ وایي اکثر الصلات علیک، یا رسول الله په تا باندې درود ډېر ویمه. خو یا رسول الله دومره راته وویوه چې په کم اجعل لک من صلاتي، په تا باندې څومره درود زه وویمه. وایي نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلې ملګری ما شئت، څومره چې ستا خوښه شي ته په ما باندې درود وویوه. د صحابي ورته ویلې چې یا رسول الله ورځ به 4 برخې کم، 4 حصې به کمه، دا کومه چې ربع 4مه حصه ده د ورځې به په 4مه حصه کې، په 4 حصې کې په یوه حصه کې به زه په تا باندې درود ویمه، او دا 3 حصې به د دنیا نور کارونه به کوم، نور عبادت به کومه. وایي نبی صلی الله علیه وسلم دې صحابي ته ویلي چې فإن زدت فهو خیر لک، ملګری که دا درود لږ زیات کړي دا به ستا لپاره غوره وي. وایي یا رسول الله النصف، نیمه ورځ په تا باندې به زه درود ویم، نیمه ورځ به زه نور کارونه به کوم، نور عملونه به کوم. وایي نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې ملګری فإن زدت فهو خیر لک، که دې نیمې نیم زیات کړي په ما باندې درود دا به ګوره ستا لپاره ډېر غوره وي. وایي یا رسول الله الثلثین، د ورځې به 3 حصې په تا باندې درود ویم، او یوه حصه به نور کارونه کوم. وایي نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې ملګری فإن زدت فهو خیر لک، که دا 3 حصې نیم زیات کړي هم دا به ستا لپاره غوره وي. وایي دې صحابي ورته ویلي چې یا رسول الله اجعل لك صلاتي كلها، زه به ټوله ورځ په تا باندې درود ویمه. وایي نبی صلی الله علیه وسلم ویلي کله چې تا ټوله ورځ په ما باندې درود ویو ستا غمونه به ختم شي، ستا پریشانۍ به ختمې شي. او به یې ورته ویلي چې ویغفر لك ذنبک، الله رب العالمین به د درود په وجه باندې ستا ګناهونه معاف ټوله ورځ. وایي ته په ما باندې درود ویو غمونه به دې ختم شي او ستا ګناهونه به معاف شي. نو موږ تاسو څه غواړو؟ همدغه غواړو چې په دنیا کې زموږ تاسو نه غمونه لري شي، تکلیفونه لري شي، ګناهونه معاف شي، او ګناهونه او تکلیفونه چې د انسان نه لري کېږي هغه په نبی صلی الله علیه وسلم د درود ویلو په وجه باندې. نو ولې نه ویو چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد؟ څومره اسان کار دی، څومره غوره والی لري.